چې د حضور صلی الله علیه وسلم د پیدایش د مخکې د الله د پیغمبر والد محترم حضرت عبدالله سے وفات شوی او د حضرت عبدالله صاحب د وفات سره تقریبا 6 میاشتې وروسته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو. د حضور صلی الله علیه وسلم نیکه چې یو سړی او زوی مړ شي او بیا د زوی د مرګ نه پس نوسی وشي، نو زمونږ په دې پښتنو کې دا عادت دی خلک په هغې باندې ډېر زیات خوشحالي کوي. وی لکه زوی مې مړ شوی خو زه دا غزوی په بدل کې الله تعالی نوسی راک، هلکه رور مې مړ شوی خو زه دا غرور په بدل کې الله تعالی رواره راک. دا زمونږ د پښتنو عادت هم دی، دا د عربو عادت هم و. تقریبا زه ویم چې دا د ټولو معاشرو عادت دی چې داسې ځوانه مړ شي او پس مرګي د هغه بچي وشي، د هغه اولاد شي، نو خاندان والا کور والا په هغې باندې ډېر زیات خوشحالي چې زه هغه ځای ډک کړ او پلار یې مړ شوی دی خو زه د هغه پلار په بدل کې الله تعالی یو تحفه او د پلار په بدل کې الله تعالی یو ماشوم دا دې کور ته راوست. نو د حضور صلی الله علیه وسلم پیدایش د رسول الله صلی الله علیه وسلم د والد محترم نه تقریبا 6 میاشتې وفات وروسته شوی او دا د حضرت عبدالمطلب صاحب د آخري زوی عبدالله صاحب زوی راغلی. دا د حضرت عبدالمطلب صاحب آخري زوی راغلی. نور ترونه مو تکړه لکه ابو طالب صاحب تر راغلی او دا په دې ټولو کې ښه تکړه سړی راغلی. عباس صاحب تر راغلی دام تکړه سړی راغلی، حمزه صاحب تر راغلی دام تکړه سړی راغلی. خو د حضور صلی الله علیه وسلم پیدایش او بیا د هغې نه وروستو پرورش دا حضرت عبدالمطلب صاحب چې دا په عربو کې یو ډېر نامي یو ګرامي او لوی شخصیت او د هغه علاقې مشر هم ګڼل کېده او د علاقې باروبه او باعزته خاندان والے شخصیت او حضرت عبدالمطلب صاحب چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکو پرورش د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. عبدالمطلب صاحب چونکې سپینګیري سړی راغلی او معمرو، نو د دې وجې نه یو څو کالې خو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرورش وکړو، بیا د هغې نه پس وفات شو. او بیا چې کله وفات شو نو تاسو هم ته پته ده چې کوم زوی داسې د پلار په ځای باندې په کور کې مشري د مشرۍ کارونه ټول هغه کوي، که هغه غم خادي وي او که هغه جرګه مره کوي یا د کلي مشري وي هغه کوي. نو د عبدالمطلب صاحب نه پس د عبدالمطلب صاحب زوی ابو طالب صاحب چې د علي صاحب پلار دا په دې ټولو وروڼو کې تکړه سړی راغلی، د پلار نه پس دا تقریبا تکړه سړی راغلی. نو د حضور صلی الله علیه وسلم پرورش د هغې نه پس د ابو طالب صاحب نه پس بیا د عبدالمطلب صاحب نه پس ابو طالب صاحب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی د هغه په لاس کې نه راغی. د حضور صلی الله علیه وسلم والد محترمه حضرت آمینه صاحب 6 کاله یا په یو روایت کې 8 کاله جمدی وه. او بیا څه زمانه کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته بوتو او د مدینې منورې نه داسې شاته یو شاړه ده، هغې ته مونږ په خپله اصطلاح کې ابوا وي. ابوا ته چې کله راورسېده نو دا بیماره شوه، تبې ونیوله او د هغې د وجې نه بیا وفات شوه. د 6 یا د 8 کالو په عمر کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم والدې محترمه هم وفات شو. نو موږ ورته په پښتو کې در الیتیم یسیر، یعنی چې مور او پلار یې دواړه وفات شي نو دې ته موږ په خپل اصطلاح کې دغه الفاظ ویو. نو د دې پرورش دا د حضرت ابو طالب صاحب په لاس کې راغی او چونکې دا د کشر زوی راغلی نو د ټول خاندان محبوبو، د اردو کې ورته لاډله وایي، دا د ټول خاندان محبوبو او ټول خاندان والا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیال ساته، ځکه چې ترونه هم ډېر زیات راغلي
د ترونو زامن ډیر زیات راغلی، خاندان هم ټول ډیر زیات غټو، او دا د کشري تر زوی راغلی او اخري نو ټول خاندان والا به تقریبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیال ساته. خو اوسېده د حضرت ابو طالب صاحب په کور کې چې د حضرت علي صاحب او د ام هاني صاحب او د حضرت عقیل و قیل صاحب کور راغلی. ابو طالب صاحب یو ځل شام ته روانو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوټه نو دا زنانه راغونډې شوې یاره حضور صلی الله علیه وسلم دا محمد لږ تنګ شوی دی کلی کې ځان سره تجارت ته بوځ. او د دې نه مخکې حضرت حلیمې سعدیې پرورش ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. دغه ځای ما لیدلی دی طایف ته چې کله داسې ځي نو یو شړه غونتې راغلی ده. هغه شړه غونته کې د حضرت حلیمې سعدیې کور راغلی دی. ما په خپله باندې لیدلی دی په طایف کې. او کوم ځای کې چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابتدایي حالات ته عمر چې تقریبا اولنې کال، دویم کال، دریم کال، څلورم کالو دا په طایف کې نه راغلی. دا د یو څو وجوهاتو له وجې نه یو خدا و چې دا دغه علاقې رواج ده چې دوی به په دیڼو باندې ماشومان لویول. چې کوم ماشوم به دی له وی ورکه موږ ورته دی وایو، آیا ورته وایي. نو دا به په دې علاقه کې داسې لږ د فخر خبره ګڼل کېده چې لکه دا ماشوم دی او دا علاقه کې بار غټ شوی دی. بل الله د دیهاتو فضا ښه وي، هوای ښه وي. او زمونږ د دیهاتو خو نه، خو د عربو د دیهاتو ژبه به فصیحه وه. زمونږ د دیهاتو ژبه د ښار په نسبت سره فصیحه نه وي، ګډې وډې وي. او د عربو د دیهاتو ژبه دا فصیحه وه، ځکه هغه عربو هغوی به بیا په فصیح عربی کې دیهاتیانو خبرې کولې. نو فصاحت او بلاغت د دیهاتیانو یعنی د بانډو اعلی راغلی و، د ښاریانو نه هوا هم ښه راغلی وه، خوراک هم پکې ښه میلاوېده. نو ماشومان به یې وړل او دیڼو له به یې ورکول. حلیمه سعدیه چې کله راله او د حضور صلی الله علیه وسلم پرورش یې وکړو، نو په دې پرورش د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو کرت مور راوست. مور یې جمدی وه. ابن سعد لیکلی دی چې تقریبا دا د 2 کال عمر راغلی و چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یې واپس راوست. بعضې عالمان وایي 2 کاله نو راغلی، بلکې چې کله حضور صلی الله علیه وسلم د 1 کال شو نو مور واپس لاړه راوست. ځکه مور خو مور وي، خفه کېږي په بچي پسې. خو د حضرت حلیمې سعدیې محبت هم د دې بچي سره راغلی، ځکه دا چې کله اول راتله او دا ماشومان یې لټول، نو هر څوک وایي چې داسې ماشوم وګورو چې هغه کې څه پیسې میلاویږي. په هغه زمانه کې خو رواج ده، ماشوم به د دې لپاره کته چې پیسې پکې میلو شي. زه به یې خصمانه کوم او مور او پلار به یې پیسې راکوي، زه به یې خصمانه کوم او مور پلار به خامخا تنخواه راکوي یا څه اجرت معاوضه به راکوي. نو دا ماشومان چې خلکو واغستل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې شو. ځکه چا چې ووایي یتیم دی نو یتیم ته څوک غاړه ږدي؟ هلکه وایي یتیم دی، یتیم نو ښه در الیتیم، یتیم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم. علما وایي لفظ د یتیم به نه استعمالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. اندلس کې یو مناظره د عالمانو منځ کې شوې وه. جلال الدین سیوطي رحم الله په تنبیه الاسکیا کې نقل کړي دي او په تنبیه الاغبیا کې. کله چې مناظره کېده دا مولیان کله نه کله بې باکه خبرې کوي، او کوم مولا چې بې باکه خبرې کوي هغه اکثر ګوري غلط وي. او کوم مولا چې بې باکه خبرې کوي، بې باکه خبرې څه ته وایي په دې پوهېږې؟ بې باکه خبرې دې ته وایي چې عمر وایي، علي وایي، عثمان وایي. بخاري خیر دی لاله ترور زوی دی. علي وایي، عثمان وایي، عمر وایي. یا ته کور دی روان نه شه، علي ستا د تره زوی او د ماما زوی، عمر ستا د ترور زوی ماما زوی، غټه خوله خو د مرداره. حضرت ابوبکر رضی الله عنه صاحب ورسره وایي، ابوبکر صاحب دا زموږ د علاقې رواج. موږ یو ځای ته تللي وو دې تنګي کې، یو ځای کې
د خانانو او د کسانیانو جګړه وه چې کله لاړو جوړم کولو نه کسانیان را پاسېدل خان ته به وی خان هغه خان په ډېر غوسه شو ته ما ته خان صاحب ولې نه وې خانجي راته ولې نه وې نو خان صاحب او خانجي چې صاحب ورته ونه وي او جي ورته ونه وي نو خفه کېږي او که چېرته انسپکټر وي او ته ورته انسپکټر وې نو انسپکټر په انسپکټر خفه کېږي انسپکټر صاحب به وي مردا صاحب به وي چې مردا له ورشي ورته وی مردا نو ورته وی خدای دې غرق نه کا دونه خو مې ادب کوه مردا صاحب راته وایه که نه مولا ته افغانیان مولا ته چېرته صاحب نه وایي د خدای قدرت دی مولا څنګه یو مولا داسې دا زمونږ دا پاس لکه غونډ نه چې ورخوا شي دغه خلک هم مولا ته صاحب نه وایي بس مولا وایي مولا څنګه چل دی مولا داسې نو چې کوم پوی مولا وي نه پې خفه شوي خدای دې غرق نه که صاحب خو پکې وایه که نو چې مولا خفه کېږي په دې باندې چې ته ما ته مولا صاحب ولې نه وې او ایس ایچ او خفه کېږي انسپکټر خفه کېږي او خان خفه کېږي او ته حضرت عمر ته عمر او ابوبکر او علي او بیا انداز هم خراب کنه انداز خی زره چا کله نه کله سخ خله غلطه شو خو انداز یې خی نو چې دا انداز دم خراب وي او دا شکل دم خراب وي او دا خله دم خراب وي نو سم د کې نشته کنه دغه شان خلک او دغه شان کسان چې کله نه کله بیا د خلوق وځي نو بیا کار خراب شي به هر حال خبره مې تاسو ته دا کوله د عالمانو مناظره ونه یو پکې راولګېد وي یتیم مولیانو پسې راولګېدل وي یتیم مه وایه یو څو مسلې درته کوم ښه عالمانو لیکلي دي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به یتیم نه وي بلکې در الیتیم به وي زرقانی په شرح د مواهب کې لیکلي دي خفاجي په شرح الشفا کې لیکلي دي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به فقیر نه وي اسی د خلکو په دماغو کې د فقیر لفظ داسې ښه نه راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به رای الغنم نه وي دا زمونږ د بعضې مولیان صاحبان چې کله تقریر کوي نو د تقریر په وخت کې شوی 1,40,000 پیغمبرانو ګوډې پویولي دي او د ګوډو شپونکیان دي وی یاره دا 1,40,000 پیغمبرانو خو ګوډې پیولي خو ستا پلار او نیکه هم ګوډې پیولي دي نو دا پوزه کږه کي وی زما پلار او نیکه کله پیولي دي داسې وایي که نه نو کور دې روان شه چې د پلار او د نیکه دپاره په ګوډو پیولو باندې څه کېږي بدې درته ځان ښکاري ورته ووایه که لکه د ګوجر زویه یا ورته ووایه لکه د غوبه زویه د ګډبه زویه نو چې چاته ووایه د ګډبه زویه نو پوزه را اوچته کړي چې ورته ووایه د غوبه زویه د غوبن وسیه نو پوزه را وپړسئ او 1,40,000 پیغمبران څه کوي ګوجران کوي ګوجران څه بد قام نه دي اعلی خلک دی علما دي قاریان دي حافظان دي هغه ګوجر نه یادوم مونږ چې کله څه خبرو کو نو مراد هم تی ګوجر قوم نه ښه مونږ چې کله خپل اصطلاح کې وی لکه تاسو ګوجري نو مراد زمونږ ردی نه ګوجر قوم نه ګوجر قوم په پاکستان کې یو ډیر اعلی او ښه قوم او دیندار قوم دی ټول علما دي دا زمونږ په اصطلاح کې د غوا او د غوبه خلکو ته وي لکه دا په معنا داسې د جاهل سره استعمالي چې مړه بس د ګډو سره دی او د سارو سره د کار دی دا ته څنګه داسې راغلی نو مراد چې کله زمونږ په اصطلاح کې دی نو مراد ته نه قوم نه مونږ د یو قوم سپکوالي نه کوو دا ډېر ښه خلک دي خو مراد ته نه دا دی چې څوک چاته نن سبا غوبه نه شي ویلې ګډبه نه شي ویلې ګوجر نه شي ویلې ولې بد پې ګڼي نو عالمان وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به څوک رای الغنم نه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شپونکی راغلی نه دا الفاظ په الحال استعمالول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ناروا دي عالمان وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به څوک سلطان هم نه وي بادشاه به مته نه وي او دا بادشاه په دوه قسمو سره راغلی یو بادشاه د زړونو بادشاه دی یو بادشاه د کرسۍ بادشاه دی نو بادشاه خو دې د زړونو خو بادشاه دی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول کائنات بادشاه دی په شعرونو کې مونږ سوي د ټول کائنات بادشاه د زړونو بادشاه او یا دا د وټونو د چوټونو بادشاه دی نو دا د وټونو د چوټونو د سلطان د کرسۍ بادشاه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه وي او د زړونو او د کائنات بادشاه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې هر هغه الفاظ چې هغه په حقارت باندې دلالت کوي هغه داسې زمانن سبا د امي لفظ هم نه دی خوښ زمانن سبا نه دی خوښ چې نن سبا امي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته استعمال شي
اگر چې صفا ستره حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره النبی الامی استعمال شوی اگر چې په نبی امیت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره فخر دی خو زمانه سبب الحال دا نه دی خوښ ځکه دا د نوې زمانه د جدید د انډران دا په خپل تعلیم باندې بیا غره کیږي وشتاسو پیغمبر هغه امی او مونږ دانه تعلیمونه کړی دي نو چې یو کروڑ کال تعلیمو کې د وحی تعلیمات ته څوک نشي رسیدي دا بزان سره یاد سات اغل ته معلم او استاد الله دی عادل تستا د دنیوي تعلیم دی او د ټولو انسانانو د علوم را جمع کا دا د ذری د علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مناسب نه دی راغلی خو بیا هم زماره اداره چې امی لفظ تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته استعماله نو یتیم استعماله او مليانو یو راپاسې د یتیم بلوته یتیم می استعماله ویولې روایت کې خوراغلی دي کنه چې یتیم وګوره ما تاسو ته یو خبره وی یو انداز د خبرې وی یو خبره وی یو خبره په سم رنګ کول وی یو خبره په بد رنګ کولی هغه خلب بد رنګ استعمال کړه وی یو یتیمو کنه یتیمو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیمو اندازې غلطو بس مولیانو په حکم کوي قتل کې مولیان خو چې بچا حکم کوي کنه نبی عليه الله په امان کې اوسات خکې دا کله نه کله په بعض رزیلانو حکم غوري ښا کدا دي مولیانو حکم نه کو کنه زره تویم په دې پاکستان کې کچرتا بعضی کارونه نشي کنه په دې معاشره کې به د دون لوی غلغپاړي شروع شي چې د دې تنګي په دې تانه ډاک کې بر طلبات خلک راوځي او الله او پیغمبر او قران باندې کنزل آیات ساته کده د تو نه کنزل کنا او د 400 په فاروق اعظم چوک کې الله رسول په کنزل نشو کنا او د پیښور په چوکیاتګار کې الله رسول په کنزل نشو کنا دا باز کار بکې د پښتو د وجینا د څه د وجینا د پښتو زما په خبره پیګه دا باز کار بکې د دې د وجینا چې دا کم زنادقه او ناکار او غنده خلکی دا بیا ویریږي دا د الله نه یریږي او کنه دا د الله نه یریږي دا د آخرت نه هغه آخرت منی نه دا د الله نه یریږي د آخرت نه یریږي د پرشتو وخل او ډبل هغه ملحدین منی نه خدا دغه چړې نه یریږي چې را چړې راول خراب ولور کې په دې سر باندې ویل کا ګوري پلان کې په کوټه کې وجلې دي خلاص سم خوځوي ګوري تا مردار یې په پوي کې کړه دغه یری د وجنه بعد کا مونږ بدمنی نه غواړو ګوري بدمنی په ملک کې خنوي راغلي او یاد ساته مسلمانانو کو بعضی کارونه نشي په معاشره کې نو د دې معاشره نه بیا د یورپ په شانته آزاد خیال معاشره جوړ شي د دې معاشره نه بیا د امریکای په شانته آزاد خیال معاشره جوړ شي د دې معاشره نه د کافرانو د معاشره په شانته آزاد خیال معاشره جوړ شي نو بعضی ځوانان تاسو ممنې کوي نه بعضی کارونه اگر چې هغه په عرف کې نه مخنوي په شریعت کې به مخنوي دام نه تویم قانون کې به مخنوي راغلي قانون کې به مخنوي شریعت کې به مخنوي عرف کې به مخنوي خبريات ساته د عشق معاملې دا د قانون د معاملې نه جدا دي او د عشق معاملې دا د رسم او د رواج د معاملو نه جدا دي او د عشق معاملې دا کله خپل مولیان دي خبرې شي خدا د مذهب د معاملو نه جدا دي عشق حال د مکتب حال د مذهب وایي عشق سیوا دي د مذهب دا تاسو یې مولیانو خپکیږي ما تاسو یې چې دا سونه غازیان دي چې چرته مولا او طالب نشته خپکیږي ما ګوري ښه خپکیږي ما ګوري ښه دا سونه غازیان چې دي کله د غازی المدین د شروع کړه د غازی علم الدین او د الیاس ممتاز قادرینا او هغه خالد شو خالد نه او دا اوس پسې دا سید خان نه نکی مولا او طالب نشتا ځکه مولا خو شریعت ته ګوري جایز دی او ناجایز دی او جایز دی او ناجایز دی طالب خو شریعت ته ګوري الله به مې نشي خدای به مې نشي قانون به مې نشي مقدمه به نه نو دا څوک چې ډېر د قانونون ته او دا ډېر دی
معاشرې ته ګوري د هغه د لاسه داسې د نرتوب کار نه کېږي ګوري ښه دا د نرتوب کار چې دا عشق اوچت کې په رواج باندې دا د نرتوب کار چې دا عشق اوچت کې په قانون باندې او دا د نرتوب کار چې عشق د مولیانو په بعضې خبرو باندې اوچت کې علي برې د لاسه د نرتوب کار کېږي ګوري ښه نو مونږه په اعتبار د قانون او په اعتبار د شریعت او د رواج سره بعضې څیزونه به د هغې خلاف وي خو مونږ پې چپ پاتې کېږو تایید یې نه کړو خو چپ پې پاتې شو ځکه کو چپ پاتې نه شو که نه نو ما راته وې چې د دې تنګي کې ماته داسې کسان پر کالجونو کې ماته معلوم دي ماته معلوم دي دې یارانو دوستانو ته زما معلوم دي چې دې تنګي کې د 10 نه زیات کسان دي چې خدای او رسول نه مني خدای یاد ساتي د 20 نه زیات کسان دي استاد شیرین استاد داسې دي لا ډیر به کړه د 10 نه زیات کسان دي په 400 کې د 10 نه زیات کسان دي په پیښور کې د زرګونو نه زیات کسان یو الله او رسول نه مني بس صرف دغه کوتک منی او دغه چاړه منی چې دا یو پسې راواغستو دا یو تداس یو خذوله ویره جی زما توبه غوري ښا زه خوشم د سحر د مانځنه راغلی مولوی صاحب ته ترجمه ته ناس راغلی او راخیلم متما کې خود الله په مل خپل کو غوري خدای ته ګور ما ته شونه وی غوري ښا دا صرف د دغه نه یریږي غوري ښا نو بازي رندانه دې ته رندانه وای عاشقانه او رندانه خبرې بم کله نا کله کې هغه کې یو دا راغلی دا چې ادب به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات مبارکه او الفاظ به د ادب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره استعماله که الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره د ادب استعمال کړو نو ټیک تا او که الفاظ د استعمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره نه کړو نو بیا بل باندې بنوري ټون د کفر فتوا کوي چې د سلويخت وجوهات نه وجنه پلان کې کافر شوی بنوري ټون یو مدرسه را د ځان لزمو چلوي هر چینل والا یو دوا درې سلور پنځو شپږ اوه اته چینل والا ناست دي ښه بنریټون یو مدرسه ده زمونږ په پېښور کې یو ملحد او یو زندق مولا خو د نوم مولا چې منیر شاکر به وته او بعضې کسانو په هغې باندې استفتاګانې وکړې هغه استفتاګانو کې تقریبا د 40 وجوهاتو د وجې نه د ټول پاکستان عالمانو ته استفتاګانې ولېږلې خاص 40 وجوهات او مونږ لا رستو کېدو ګینې زما د ټولو نه وړله کېده چې ویم دا مهر پې ور چغه کوم چې بسم الله الرحمن الرحیم د کفره یکفرو کفرن فهو کافرون ما ول دا وی ما وی چې زما سره جنجالونه دي خبرې مې ورسره کړې دي نو زمونږ دا ذهن نه نیسي زما مخالف باندې چې فتوا لګی نو نه نیسي نو ما وی که زه ویم چې کفره یکفرو کفرن فهو کافرون نو زما دا ذهن نه نیسي خو سوچ مې کاو چې داسې یو غیر متنازع ځای په هغه باندې د کفر فتوا ورکړي نو په منیر شاکر باندې د بنوري ټون د طرف نه د هغوی د ویب سایټ نه سوی وته ویب سایټ نه فتوا جاری شوې ده او رابم شي انشاءالله چې د شپږو وجوهاتو د وجې نه منیر شاکر ته کافر ویلی دي نکاح ماته شوې ده جهري توبه به کوي که جهري توبه وکړه نکاح برقراره ده موږ کو پسې هغه ته خلک کوي اغلته نو د دو موږ خو یو طرف ته کدی مسلمان غنی یو څوک په پسې موږ کې غم کافران کیږي کدی جنازه کې یو څوک په پسې موږ کې ځکه کافر پسې چې موږ کې نو سړی کافر کیږي او کافر پسې چې جنازه کې نو سړی کافر کیږي او د کافر نه چې قران شریف وینو سړی کافر کیږي او د کافر نه چې ترجمه کې نو سړی کافر کیږي دا ما په خبرو پیږي قادیانی پسې کدی مونږ کو نو قادیانی پسې چې عام مونږ کو نو سړی کافر شي ځکه تا وته مسلمان وي قادیانی پسې که چا مونږ کو نو کافر شي د مونږ قادیانی مخکې تا پسې مونږ کو نو سړی کافر شي قادیانی باندې کدی نکاح وتړل نو دا سړی کافر شي قادیانی که مخکې چې جنازې ته او چا پسې جنازه وکړه نو دا سړی کافر شي قادیانی ته که په نیت ته دې ترجمې ته کېناستې چې دا مسلمان دی نو په دغه وخت سړی کافر شي قادیانی باندې کدی سلام واچاو چې السلام علیکم دا سړی کافر شو قادیانی کوم مړو تو پسې شاته درې د دې په نه چې مسلمان دی جنازه پې کوم دا سړی کافر شي دا د لزا الحمدلله ثابتول شم په دلیلونو باندې د دو حکم هم اوس دغه حکم راغلی دی د بنوري ټون د فتوی د وجه نه که څوک په ده پسې موږ کوي احتمال له کفر یې راغلی دی
چې څوک د پسې جنازه کوي احتمال د کفر راغلی دی چې څوک د پسې ترجمه کوي احتمال د کفر راغلی دی او دا یوازې د بنورټون فتوا نه ده د پاکستان تقریبا د 50 غټو مدرسو نه په دې سړي باندې د کفر فتوا رااله دا ولی ادب نه کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پر خپل غوګونو اورید او دا زړه مې داسې روچت شو ما یاره که دا نوم را پورې نو لګېدلی چې مفتی صاحب کنه نو دا مشینه لما او دا سر ولا 2 ځایه کو دا الله پیغمبر هم نه وي محمد وایي که داسې څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا محمد زما سره تر زوی نه دی داسې وایي پیغمبر زما د تر زوی نه دی یو لمحې لبم پیغمبر زه ونه منم که ما ته الله نی ویلو نو یو لمحې لم پیغمبر زه نه منم پیغمبر زما د تر زوی نه دی خبره دی ټیک ته خو انداز دی غلط دی د هندو بچیا خبره دی ټیک ته خو انداز دی غلط دی ما ته وی د غلط انداز د وجه نه سړی کله ناکله شي کافر شي نو دا خو یو انداز او قاعده ما تاسو ته وی د شپږ وجوهات د وجه نه منیر شاکر د دار اسلام نه خارج دی ګوري دا زما دا چینل ولا ځان لو چلو چې ټول پاکستان کې شایع شي دا ولی څوک چې د الله د پیغمبر بے ادبی کوي الله تعالی شرمای ګوري مونږ ولیدل با خدا دیوانه باشد با محمد خوشیار الله په دین او دنیا او شرم او زکه د الله د پیغمبر متعلق الفاظ بد استعمالو د اولیاء الله د علماء یره داس یو طائفه نو راغلی چې د دغه چیندخ دخلینا دغه شوی وا پاتې شوی وا ټولې بس لړل په یو ځای کې نو صلی الله تعالی په کاسه د قبر نسکور کړه او یو سړی باندې چې کاسه د قبر نسکور شي الله تعالی دې موږ د دې زلالت نه پامان کې اوسات الله پاک ته رحم وکي دعا وکي یا الله تکلیف او مصیبت نه پامان کې اوساته د دوه جهان خیر او د دوه جهان ایمان او برکت موږ لرا کې یا الله سګونه هونم چې کړي هغه ته معاف کې د نور نه هونم پامان کې اوساته یا الله تعالی دی وطن ته خیر پیښ کې یا الله تعالی په دې وطن کې شریعت نظام راولي یا الله تعالی په ټول عالم اسلام کې اسلامي خلافت راولي یا الله تعالی په ټول عالم اسلام کې اسلام غلبه کې اسرائیلیانو ډېر زیاتې بیا شروع کړی دي او کې دي چې دا جنگ وګړي شي او غړ شي الله تعالی دې دا جنگ د يهوديانو په شکست باندې تمام کړي الله تعالی دې يهوديان تباہ برباد کړي دا غوي ساينس او دا غوي ټیکنالوژي د الله تعالی هم دا غوي په سرونو باندې وډاځي الله تعالی دې د مسلمانانو امداد وکړي خو خسته حکمرانان د دین او د اسلام او د خوري وفادار د الله تعالی موږ لراک د دې غلونو د الله موږ ټول په امان کې اوسات دا ټول غل دي خپکیږي مانه مد ټول غل دي زره تویم چې نواز شریف غل دی زره تویم چې شهباز شریف غل دی زره تویم چې زرداری غل دی زره تویم چې عمران د ټولو غټ غل دی زره تویم چې ګونډاپور غل دی زره تویم چې دا سونه هم موجود راغلی دی بلاول او چلاول دا ټول غل دي دا د وطن سره د خاور سره د عوامو سره وفادار نه دي ما ته یو مولا عمر د سړي زوی ښکارې ده یو مولا هبت الله راته د سړي زوی ښکاري د پاکستان علماء او د پاکستان مشران علما راته د سړي زامن ښکاري نور ما ته په پاکستان کې دا د یو د بل د پاسه د اخر چیرې د دین د الله تعالی مو په شریک اخلاص او الله دې موږ له مولا عمر صاحب شان یو مزیدار خسته ساده چې د ټول جهان نه یریږي داسې حکمران د الله تعالی موږ لراږي چې هغه داسې حکمرانی چې هغه کې د الله او د رسول یری او هغه کې د خپل وطن محبتي او هغه کې د قوم محبتي داسې یو حکمران د الله تعالی موږ لراږي یا الله رحم وکي کرم وکي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین